په انډونیشیا کې راغلي زلزله کې د مړو شمیر تر 280 اوښتی دی. د نومبر 21مې د 5.6 درجې زلزلې مرکز د چیانجور ښارګوټي سره نږدې و چې زیاتره مرګ ژوبله هم هلته شوې ده. د زلزلې وروسته په انډونیشیا کې د مړو شوو جنازې او د ژغورنې کارونه روان دي. په انډونیشیا کې د قدرتي ناورینونو په وخت د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 کسان اوس هم لا درکه دي او تر 1000 زیات ژوبل دي. که یو خوا د مړو شوو کسانو خپلوان ویر کوي نو بل خوا ورسره په سیمه کې د ورکو کسانو لټون هم روان دی. پوز په سیمه کې مرستندویه کارونه هم روان کړي دي. د غربي جاوا پوز 1400 سرتیري ځای پر ځای کړي دي چې د ټولو اغیزمنو سیمو ترڅنګ د زلزله ځپلو د سرپناه ځایونو ته استول شوي دي. په دې کې پینډوپو، تمنجوګلو او د چیانجور سیمې شامل دي. چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې زیاتره ماشومان دي. د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو او د غربي جاوا گورنر د زلزله ځپلو د خیمو دوره کړې او متاثرینو کې یې مرستې ویشلې دي. په عین حال کې د زلزلې ځینې متاثرین د ویجاړو شوو ودانو شاوخوا ژوند تیروي او د روزمره ژوند کارونه کوي.